أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دولسم نمبر آیت تے سورة محمد علیہ الصلوۃ والسلام. دی مخیتونه کې الله رب العزت کافرانو لرټونه ورکړه په دوه صفاتونو باندې. یو دا چې داخلي بې ایمان دي، د الله په نبی ایمان نه لري. دویم صد عن سبیل الله کوي، کوشش دا کوي چې د قران او سنت نه خلق منع کړي. دا ډېر سخت جرم دی ولوي. اکثر مليان په دې جرم کې واقع کیږي. یو ځکه بر قران او سنت موضوع تشریح کیږي، لیکن دا خلق به د خلکو په ذهنونو کې کار وکړي چې ګوره دې خو له بنو ورځي دغه دا نقصان دی او په دغه دا نقصان دی. الله وې دا کار چې کله وکړي د ایمان نه بخلاص شي. دا خبره د خلکو له معمولی ښکاري، لیکن واقعا نفس الامر کې زمونږ د الله په نزد ډیر لوی ده. به ترغیب ورکې ایمان او ښه عمل الله په دې طریقه باندې چې کله انسان د قران او سنت برابر عمل کوي، د دنه چې کوم ګناه وشي الله یې بخي. طبعا انسان کمزور دی. وجه دا چې د کافر انسان عمل ځکه برباد دی چې هغه د شرک پس روان دی، او مؤمن انسان توحید پس روان دی، د الله یواله. او به مؤمنان له ادب ورکی میدان د جنگ کې شکل او سره لاندې وته د کفارو سره نو بده څټ باندې گزار ورکړي چې الله یې بچو نه خوري او وجلیش. او دا خبره وکړه چې د انسان د ژوند ټول د امتحان دی. زمونږ الله په دې باندې قادر دی چې معاشره ولېږي او د يهود نصارا په ټول کې. لیکن سنت رب العالمین د سینه دی، ولکن ليبلو ومن باندې امتحان کوي چې لکه دا خلک د ایمان ولدي او داوی د ایمان کړي دي چې اوس ګورم یقیني او ګدروغجن. د مجاهدینو او شهیدانو عظمت ذکر کې او به د ویل چې د الله او د الله رسول کومک کوي، زمونږ الله بساسو کومک وکړي او قدمونه مضبوط کړي. د دنیا د عذاب نه تذکرہ بیان کړه او د ثابت کړه چې د مؤمنانو دوست الله دی، هر وخت کامیاب دی. د کافرانو دوست شته دي نو هغه الله ناکام دي. نن 12 نمبر آیت کې بشارت زیره د دوستانو لا او یره د دشمنانو لا. یو صفات بل الله د مؤمنانو ذکر کې او درې صفات بل الله د کافرو ذکر کې. به رسول الله له تسلی او دا به اصل کې جواب دی او سوالی. بعض انسانان کمزوري ایمان ولې غوي دا خبره کوي چې د يهود او نصارا مقابله دا خو ګرانه د قسمه قسم اشتهي لري او دا لري او عقل لري. زمونږ الله جواب وکړي، د جواب حاصل لا چې عادین ثمودین رب العالمین برباد کړ. دا بل څه ویږي چې قوي خلک دی اوچت دنیا له سره. فرعون نه ټول کړ، حامان دې ټول کړ، قارون دې لری کړ. نو شګم کافر دی، الله دې دوی عظمت سره کې مل لري، دا بخا خمخه ختمي کی کم دی دغه نه په ار لحاظ به زیره. عرب تم دایت مخکې سره ده د مخکې دونه کې رب العالمین دو فریقین بیان کړ، یو مؤمن بل کافر. وجه حال بیانې ان الله يقينا الله تعالی شده يدخل الذين داخل يا انسانان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعمل کړي د قران او سنت برابر جنات باغون لا تجري من تحتها الانهار شبيك بلاندې د غلان نهرنا. څومره خبره زمونږ الله فرمایي چې ایمانی
عمل د قران او سنت برابرۍ جنت له داخل کما د جنت نهرونه بګي بيږي نهرونه دایت نه ظاهري د معلومیږي چې انسان جنت ته داخلي کې عمل صالح باندې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ما باندې کده الله رحم ونی شي زم نشم تلې انت معلومیږي د الله په فضل او رحم باندې جواب دا چې نفس داخلي دل د زمنګ د الله په فضل باندې دی او بده کې به درجه په عمل لې څه مطلب یو سړی د دشمن په مقابل کې شهید شو او بل سړی عادي مور شو په خپل بستر فرق دا دی رسول الله فرمایي چې د شهید له الله سل درجه ورکړي دی وی درجه د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان اشه د رسول الله په یو حدیث باندې سوچ وکړه کچرته د انسان د زړه او دماغ خلاصون په دې مسله باندې وشي نو هر سړی به د اوغړې جسمه لپاره شهادت هر سړی به د اوغړې شي په کوم طریقه باندې زد الله او الله د رسول د دین د اوچتوالي لپاره د مال ځان ارسنه تیر شي په دې ځای کې بچرته کومه بسبګي جیل لري سړی او باغې کې و درې څلور کوټې جوړې کړي او داسې په خوشاله چې لګ زما خوري روچت کمال له وجه دا چې په خار کې مې یو زیره کور مې او دم پانی کور دی په دنه لګي چې ته به پاتې شو که پاتې نشي اصلي کور او بدی کور او به قیمتي کور او مزیدار کور جسمن الله هغه جوړ کړی دی زمون رب العالمین په خپل لاس بغیر سروز ونی خودلی دی او زعفران غوند خوره ده لالونه او یاقوت او زمرد پکې لګیدلې دي او دومره پراخه ده لکه د زمکه او اسمان نه په اندازه سل کرت نو د درجه ده په عمل له ځکه ویلو عاملو ایمان مخکې ته شوی دی د رسول الله په اړه خبره باندې تصدیق او د اسلام د دین نه راوځي خو چې څومره قوانين دي د ټولو نه په کامله معنا باندې برائت جدایي د زمونږ شوشو پر ایمانونو کې کمزورې دي چې ځن له مؤمنانو او فیصله ټول ته غوت لوړي دا چرته زمونږ ته اندي کې نه راځي چې دا فیصله دلته وړه کده بګونه یو کبني اکثر انسانان دا وجه کده وکاو هغه وکاو ایمان الله ویل دي چې کوم سړی مؤمني کداغه به سر باندې راځي او کبه د مال راځي چې غوته غوت لوړاندې کیږي نو وای چې د ارزه ختم شي خو چې د قدر الله اعتراض په ما باندې راشي د خلک مشته وعمل الصالحات وعمل بکړي د قران او سنت برابر عمل صالح بار ذکر کیږي دلیل به دې باندې چې څنګه الله کار د عمل سره لري کته عمل نه کوي ډېر او چې د دعوه وکړي چې لکه زره پلاني شي بچیم او زه د اق صاحب نو سیما په دې شی به مې به کار نه کیږي درسو پوری چې د عمل لحاظ درانش رسول الله فاطمه له وی زما بچي عمل کو عمل صالح به ویل شي صلاح شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله جواب الکافی کې ناشنا تعریف کړي المقید بالسنه والخالي عن الرياء کم یو عمل چې رسول الله رسول سنت برابر یو د قشندریانو بچي دي ته ویل شي عمل صالح د دې وسدا مطلب دی ته چې په یو ځای کې دعا غواړي خیر خیرات کوي صدقه ذکر د رب العالمین جامع غسل خوراک او اسکاک تجارت په دې ټول کې په قران او سنت په سيزي کچرته د قران او سنت نه یو ادرس ځان سره راواخصو یو دلیل به دې ذکر لم راوړاندې شه د خیرات لم راوړاندې شه صدقې لم راوړاندې شه بل عمل لم راوړاندې شه او د قران او سنت نه پیچرته دلیل موجود نشي دا ګوره ټوله گمراهی ده ته د شل کروڑه کړه دا وایي چې لکه پلاني مولوی شه ورته خوي لري زمونږ د مولوی صاحب سره څه کار دی زمونږ د الله رسول سره خبره ده قران او سنت نه کچرته دې مولوی شه موږ دلیل ذکر کړي په دواړو سترګو بالکل منګي منو او کچرته نه ذکر کړي او بلکې د شی ویلې چې دا کار کوا دا ذکر کوا دا خیر او خیرات کوا دا مال لګوا اگر که قران او سنت کې موجود نه لري خو زور ته خوای ما منګوي تور ته خوای خو الله رسول ورته بد وي دغه بچرته هدایت نه ده به ټوله گمراهی ده
په دې خبره باندې د اکثر انسانانو دماغ نه خلاصيږي لکه دې شیخ دې عمل لکه ویل دی او اق شیخ ورته خویل دی شیخ به کوم ځای نه راغی مولوی شیخ به کوم ځای نه راغی تر څو پورې چې خبره د قران او سنت برابر نه نو ځکه ابن قیم فرمایي المقید بالسنه او دې سره بدریانه بچي ډیر انسانان کې څه عملونه کوي لیکن ریه مقصد ریا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي رب العالمین فرمایلی دی چې زه غره شریکانو کې څه مطلب یو سړی څنګه د الله لپاره عمل وکړي او د بل چا لپاره وکړي الله رب عزت دی بل وایي چې اوس دا بدلت ته دل ورکاغه په خپل محتاج نه موږ لپاره کې څه د الله نبی فرمایي فورز قیامت بل الله ملائکه وایي چې دې بنده عمل نامه وګور الله دې ټول خیر دی جهاد پکې دی صدقه پکې ده تهجد پکې دي صله رحمی پکې ده د قران درسونه پکې دي روزي پکې دي وېزمنګ الله بر ټول عملونه راوالي او برباد به کوي د اسما د پاره نه دي کړی د مخلوق د پاره کړی دي د پویګه واغوي پویږي د څومره ګرانه خبره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنم شاول ګرمي کې په عالم به ګرم شو په شهید به ګرم شو په سخی د څومره اوچت خلک دي عالم دا ولي دلته مې قرآن درس کړی دی او اقځه کې مې کړی دی دلته مې مدرسه او باغیزه کې مې وایي مقصد دا و چې داخله ستا باره کې اوچت عالم وایي او دی خلکو ته ډېر اوچت شیخ او عالم ویل دی او د قری مقصد موزي د ملائک لوی جهنم لرا کاږي رسول الله فرمایي پړ مخه الله ورزيدا شهید له بدا خبرو کې چې لکه تاسو شل کړي لري الله دې خلکو مالونه ګټل او مسر دین د اوچتوال لپاره دی لوی طاقت سره ډغره شروع کړه ودا خبره خو لیکن مقصد یې علوم اسلو او هغه ته لدرکړې شو دام راکاږي هکذا زمالدار چې صبر دې مال لګولې نو ذکر ول دریانه بچ ابن کثیر لیکي به اقا عمل چې د قران او سنت برابرۍ به زویری کې شریعت جایز کړي یو ابن تیمیه رحمه الله فرمایي اندازې معلومه ده او طریقې معلومه ده الله او رسول دواړه خو دي دي چې دومره بکای په دې طریقه او انسان له بدني عمل طاقت موږ مخکې ویلو یو درس کې بدی ورکې دی چې سړی کې بسخی هر کار د دین د بخپل کار غني چې بکم کې لګي دی کې لګي وسه د بل تایید کوا د څه بنې چې لکه د قزما کار دی او د نور بګي هیڅ نه دی د ټول کارونه د اسلام بخپل غني مسلمان چې بکم ځای کې بوخت یا بخپل رور غني تقوا به څنګه پیدا کړي د الله او د الله د رسول په خبرو بو عادي وکي یقین وکي به پیدا کارنه بزان ساتي حرام نظام ساتل حق وینا کول واړه امیدونه ساتل او هغه د وخت قدر پیژندل چې هغه به د وخت کې څومره کمال دی رسول الله فرمایي دوه شیونه کې اکثره خلک په غفلت کې واقع دي استوجه مرتنشتره یو صحت او بل وقت فراغت تاسو لار شي د هسپتالونو چې د کوم مریضان پراتري او هغه چې لورشي چې هغه بزندان کې پراتري چې هغه د وخت قدر معلوم شي د کیسه صحت د موږ تاسو ډېر په غفلت کې واقع یو په کار د شمدل 15 منټه وخت موږ سره یې 2 رکعات موږ په کې وکړو کني اسی 2-3 آیات تلاوت دې به کې وشي ذکر دې وشي هغه اسباب چې منول چې عمل په قبليږي مجاهده کوا علم شرعي د خوب دعاګانې چرته به داخل شي جنات القران کې الله فرمایي جنات معنا عقب غنا شغد الله په انعامات او بدیونه باندې پټ دي دلیل په دې باندې چې په ایمان بسړې ورزي عمل صالح باندې بسړې ورزي د الله پر رحم بسړې ورزي کله چې انسان د زنا نه ځان ساتي د ژبه حفاظت کوي د مانزه خشوع د امانت او د وادي پابندي د مانزه حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل دې جوړول چې تعالی کله سړی وګوري سړي الله راځي کیسه عمر څنګه الله درکې وګ د ټول قرآن او سنت نه تیر شي د مسلمانانو مابین کې جدایي مراواله دوه دوستان دی او کوشش دا وکړي چې دواړه مابین کې جدایي راولي چې لکه دا اسما ملګری شي دی بل نه جنت ته الله داخل نکي مسلمانانو باندې بدنام ملګوا بدنام ملګور د څومره زور غواړي سخت سورې نور کې رب العالمین دا مسله تشریح کړې ده يرمون المحسنات الله پاک دمن انسانان یو وشته بهتان مصیبت چې در باندې راغی صبر کوه چې کله الله نعمت درکې شکر وباسه د خلکو ژوند کې ځان لا پیدا کړه الله د وجه د ګوند حق ادا کوه
بادشاہي کې دروغ مو فقدامنی کوا د حلال رزق کوشش کوا معاملې کې نرمي دا کارونه باندې انسان له جنت ورکې دي شي تجربه یې کې من تحت هذا غیلان دی دلیل له بده باندې شدا او به یو نعمت ته به بدل بل نعمت ده ته پوس دا غچانو چې کوم ځای کې او به نه او به اسی ډندو نه تحت سمنا ابن کثیر لیکي من تحت الاشجار دونه لاندې ډېر مزیدار نقشه ده یا من تحت القصور د بلډینګ لاندې الانهار نهرون سوره محمد کې براشي شود دي شراب دي شحد دي او د قشن اوبه دا خو د یو طبقه حال وز دې بل راشي دا ګور ډېر سخت آیات دي د خپل ځان باندې راځي چې وستلو والذین انسانان کفروا الله وشبه ما ندی مزي حاصلې لذت حاصلې د دنیا نه ويأكلون خوراک كما تأكل الانعام لك سنج سروي خوراک والنار داور زيد وشدود لهم دي كافرون لرا يتمتعون الله اسم مزي حاصلې مزي خندنا ويأكلون خوراک كما تأكل الانعام دي کې علماء شپږ معناګانې کړې دي لکه توجه وس کوي زمونږ اوس اکثر ملګری چې کله واده له دعوت شي په هوټلو کې هغه خوراک کوي او به په ولاړه باندې کوي الله دا په ولاړه باندې چې کوم سړی خوراک کوي دا ګوره د زناور خوراک دی او دا کافر خلکو خوراک دی راځي او خپل ځان په تلو چې کله موږ د هوټل لور شو لکه موږ په ناس باندې خوراک کوو کجر دی په ولاړه کوو مفسرین اوله معنا دا کوي د دې کافر انسان تشبیه الله د غوي سره ور کړی دا سروي دا باز خلک الله دې چې خوراک لګا غویانا یو دا چې غویا د خوراک نه صرف تلذذ اخلي ډیر انسانان دي چې غوي دي طعامون نه خوندونه اخلي نور مقصد نه پیژني چې الله دا طعام ولې موږ لره کوي د سره پر راکړي کوم ځکه که خوراک پیدا شي لکه بس د خېټه ورو ورزو رسول الله فرمای مؤمن انسان هغه په وکل مکه خوراک کوي او کافر انسان په وکی دې به دا مقصد نه چې سړی دې چرته خصت عامونه نه خوري او خوراک خو زمره د قیمتي خوراک وکي هغه به قیمتي عبادت هم رب العالمین له پیش کا د څه نه چې خوراک ته کوي لذت اخلو به دې الله بالکل دی دې استری دغه تشبيه بده کړه در قیامت علامه ده یاکلون کما تاکل الانعام دا خوراک کوي لکه څنګه چې دا زناور خوري چرفي بغیر د تحقیق نه چې دا حلال دي کدا حرام څه مطلب یو سړی خوراک کوي خو لیکن دا معلومات نه کیږي چې دا به حلال کدا به حرام الله دې انسان مثال چې لکه غوي د شی عبادت اوس موږ الله نه مني رسول الله فرمایي مسلم کې حدیث دی کم بدن چې په حرام باندې رالوي شي لایق دی چې الله د جهنم په اور باندې وسوځي او رسول الله فرمایي چې عمل الله نه قبلي او د قیامت په علاماتو کې و علامات چې داخله بده چې خوراک کې بجو باندې لکه غویانا حلال او حرام باندې پیژنې چې لکه داس مار مالک دی او کنه د بلچا لکه نن تاسو د انسانان ګورئ چې صرف موږ له دا جیب ډکیږي د الله د دشمن سره به خوا کې سوليږي رسوليږي داغه مال اخلي او د مؤمن د وجلو د پاره داغه د جاسوسۍ د پاره او د مسلمان د عزت د تخریبولو د پاره چې لکه زما خو دومره تنخواه دومره ډالر دی دومره افغاني دی دومره ریال دی او دا چې حلال او حرام نه پیژنې الله اسلامي مثال او د غوي یو مثال له ته غوي به دریم تشبيه یاکلون الله خوراک کما تاکل الانعام لکه څنګه دا چرپی خوراک بغیر د بسم الله نه کم سړی چې ډوډۍ خوري په اول کې بسم الله ونه وي د مثال او د غوي یو مثال دی غوي دې بس لګیږي حدیث کې راځي الله نبی فرمایي بسم الله وایي یو ملګری سره خوراک کو د خوراک په اخر کې د الله نبی تبسم حالات کې ته پوښتنه وکړه دا ولي ودا سره چې کله اول نه کینو شنو بسم الله نو ویلې خو اخر وخت ګور درایه ده شو بسم الله چې کله ویلې وی ابلیس علی الله نه چې څومره خوراک کړو هغه ټول الټای کی استفراغ کې لري نو کوم سره قران کریم کې رب العالمین دا آیات ذکر کړي دي مفسرین معنا کوي چې ډوډۍ خوري په اول کې بسم الله ونه وی د سړي مثال ده چې لکه غوي غوندي دا غوي یو رقم دی برکت به کې نه تاسو ګورئ چې موږ د انسانانو په مرتبه کې واقع کنه په بل خوروانیو په دې خپل ځین کې موږ ډېر وشته نقشې ځان له جوړې کړې چې ګوره موږ ډېر تعلیم والایو او ډېر
اوچ شخصیتونه لرو دا لرو خو لیکن په دې خوراک کې زمونږ بسم الله پاک شي ګور پاتې شي زمونږ تشبیه به رب العالمین دې غویانو سره ور کړی دا څلورم خوراک وکي په شان د خوراک د سروي بغیر د حمد نه په اخر کې خوراک چې دوی کې الحمدلله دی ونه ویلې ستا مثال او د غوی به یو مثال دی اغم د قشه مسله کې تمه پنځمه یو معنا عالم دا ذکر کړی دا لکه څنګه چې دا غویان د خوراک لیکار ویل دی بعض انسانان سره د خوراکونو بشي ګرځي چې لکه به کوم ځکه به خوراکونه پیدا شي د سم مقصد ګرځول زموږ د الله د رزق کوشش هم شرط نه کوي چې د الله څنګه راځي کوم څنګه خوشاله کم بس که خوراک دی وزله ورته نږدې شم او غری اخرم شپږم یو نشه معنا اهل المکړه دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اقتضاء الصراط المستقیم کې تشریح کړي خوراک به کوي لکه څنګه چې خوراک کوي 4 روپے په ولاړه باندې چې کم سړی په ولاړه باندې خوراک کوي د مثال د غوي غوندري د زمونږ الله په نسبت غوي دی غوي ځان له دی وای چې لکه ما په رفاه کې تعلیم کړی او زه دومره مالدار انسان ما دومره شخصیت در موددي منصب ته د الله په نسبت غوي ځکه سره خوراک د غوي غوندري نو ګوي کې د شپږ منګانې ځان سره یاد ساتي یو دا چې خوراک په تلزوز باندې نه کوي بلکې په دې مناسبه چې زماره بدن نمو بیوشو د الله بندګي وکم دویم د حلال او حرام فرق کوا دریم بسم الله وایا ولکې څلورم اخر کې الحمدلله وایا او بنزم دې له مقصد مو وایا او شپږم په ولاړه باندې مخراک و دې خوړو کارونه دې وکړو حلال دې وګڼو والنار الله اذا ورشره مثوى لهم الذي خلقوا جره وسدور دې انسانان بس من الله ور له داخل کی معنا دې بدایي ان الله يقينا الله تعالی شری يدخل الذين داخل بك اغه انسانان چې ایمان راوړل د توحید سره وعمل الصالحات او عمل کړي د قران او حديث برابر جنات باغون لا تجربه يجب من تحتها لاند داخلان الانهار نيرنا والذين انسانا كفروا كافرون دي مسیح حاصلې او یاکلون او خوراکي کما تاکلون العام لك څنګه چاروي خوراکي والنار داور شي مثن لهم زيد وشهدوا للانسان کافرون لرا وټول جنتونه سودي عادي انسانانو لپاره سحور دي دا ان شاء الله سوره واقعه او سوره رحمان دغه برخه تفسیری مسله به ذکر کو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دې بارے کې کتاب لیکل حاد الارواح د جنت په باره کې به ټول تفسیری به ذکر کړی دی ویس پنګری او مشر ملګری لمخ کې سب کې جبر خدای خپل ورسه کېدل کوم صف اجر دا ځان له اختلافي مسله ده چې دا اول صفه کم صف لویلش چې لکه سړی اول صف کې ودرېږي دا به او کنه اول جمعه در داخل شو که څنګه سیدا چې اول را داخل شو بیا اول صف له کوشش وکړي او خاص کر د کی طرف کې ودرېږي امام له نږدې لیکن امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ به دا خبر ذکر کړي یو کشر ملګری دا هغه اول صف لراغي وختي او دلته ناس لیکن په دې وخت کې مشر عالم راغی یا سپینګری سړی راغی او دا بغیر د دین چې هغه د یو منصب والا دی یا مالدار دی د رب العالمین د رضا لپاره ورسو شو اخر مخ لګی دی انسان له الله دوا اجر ورکړي یو اجر د دې دی چې دا اول صف لراغي دویم اجر دا چې د اسلام د سپینګری اکرام او عزت وکړي اگر پر ځای پر خودو لیکن کبل فرض او تقدیر یو سړی دی واغه چر د خلکو د مالداري د وجنه متاثر کیږي وړاندې والو شکل دا به ناروا ده دی به زفر دینا به کوم سړی په کوم وخت کې راغی ما ذکر به کینی بس عبد الله عبدالرحمن نوم ځان لکه دا خنوم دی په نسبت سره موږ ذکر رسول الله ډیر ترغیب ورکړی دی که مقتدی امام بشه ولاړ او ساو شنو ساو پر لازمي کنه که مقتدی د به تور مثال امام بشه ولاړ دی وخت کې دا مقتدی ساو شو نو به سجسه نه په امام شته او نه په مقتدی په امام باندې ځکه نشي چې امام هغه د مقتدی د ساوي د وجه هغه ساوي کې به خدای امام شغه مقتدی شو او په دې سړي باندې ځکه نشي چې متابعت امام واجب دی او کدا ساوي ما وکي به خو کېږي نه دی وجه نه کدا سلام وګرځو امام او دا پوره 2 رکعات یو رکعت کې ساو شو امس چې صفه علماء لیکي ور باندې شته دی نه بس هغه امام څه خبره ده په موټر سایکل وغیرہ ایت کرسی نور لیکل صایبه ایت کرسی او د قشن د قران او د حدیث د لري پر راغله چې موږ په عمل وکړو دا د قبرون د لیکل د پر راغله نه د بل شي لپاره باج انسان د لفظ الله نه یو کیسه غو نشي جوړ کړي به د غاړه کې اشو اهل علم په دې باندې کلام اورات کړي چې دین ځان ساته پر تندې خو ځوړن کڅه زمونږ د الله زمونږ د رسول الله زمونږ د قران زمونږ د رسول الله مبارک احادیثو اکرام او وقار دار چې تور باندې عمل وکي عمل
کتاب دي ګاډي کې لیکلي او په اجره کې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو چې رسول الله د سنت سره ټکري په عقیده کې کفر شرک دا بس پیدا درکې نه اول عمل کرا ولا به ځان سره د مين محبت د وجنه وساده اسکار ودا کما پرسن شروع اسکار راغلي سنت نو ورسه دوبره کله صلات مکتوبه راغلي مکتوبه دا منه د فرض مازه بس متصل دا کې بل ورځ خبره شوی و چې یو سړی دی او هغه فرض منځو کې واسکار ونه کړ متصل جګ شو عمر رضی الله عنه یو سړی راکته کې رسول الله ورته ویلي چې عمر استاد الله صلی الله علیه وسلم کار صادر کې ځکه بخاری قومونه چې هلاکه دل هغه پم دی چې اسکار باندې پورا کول او چت بجګ شو نو به بعض خلکو ویلو چې دا خو د مستحب خبره ده چې وکړه کوی نه کړی سړی دومره زور ورکې زمنګ بزور شي دا زور رسول الله ورکړي دی کمو ته د ټول جهان راجم شو خبره له زور ورکو هغه کې زور پیدا کیدی شي نه زور په هغه خبره کیدی شي کومه خبره زمنګ الله او زمنګ رسول الله کړي رسول الله فرمایي چې سړی به بربادي کې منګو چې بربادي کې ته مولا شه وای کنه چې مستحب ده ته وای کنه چې ور باندې عذاب نشته مشکات کې حدیث ده مستقل وګوره طالب رسول الله خبر او عظمت او وقار بدل کې پیدا شي خدا خبره هغه انسان کې چې دا پزړه کې د محمد رسول الله قدر او وقار لري نه رسول الله به لا څوک غني دیوبل چا قدر په دې ځل کې وی رسول الله یادي عاشه د خلکو شرم د وجه نه یادي قسم په الله چې بزړه کې د رسول الله قدر وي تابع رسول الله د عمل لدل نه واه واه ویلي چې د کوم شنه منکړي دغه نه بر ځان ساتلې خو وجه دا چې رسول الله په پیژنینا او یو سړی به سره احکامات عادي وګڼي دا دوبره کله صلات مکتوبه ټکی راغلي فرض منظور سره متصل دا کوا کوم چې مکملات او مسله دغه په آخرت کې رسول الله فرمای فرض به وته چې به مسله کوم شوی نه سنت راوړاندې کې نوافل راوړاندې کې وغیرہ نو عبد الله ابن مسعود